د مور نوم اختیاري ده د قانون په اساس. زموږ اجرات ټول د قانون په اساس ده. فعلا چې دغه توشیح دغه قانون چې توشیح شوی دا تعدیل د دې په اساس شخص کولی شي چې ووایي چې درج شي یا وغواړي چې درج نشي. نو زموږ اجرات ټول د قانون پر بنیاد ده. د هغې له خاطره هیڅ نوع تشویش نشته. یعنی موږ بې له قانونه اجرات نشو کوی. د قانون په مطابق فعلا هیڅ تشویش نشته. تاسو په جریان کې یاستئ چې دا د خلکو غوښتنه وه. ډېر کمپاینونه وو. تقریبا 3 کاله کېږي چې دا موضوع په دې باندې بحث کېږي. قانون د حکومت اجرات معمولا داسې تنظیمیږي چې د خلکو هغه نظریات د خلکو غوښتنه باید پکې مد نظر ونیول شي. نو د هغې له خاطره د خلکو غوښتنه او د په تذکره کې اضافه شو. زه فکر کوم چې په معلوماتو کې د درج او درج نه کول ځکه چې دغه معلومات داسې په تذکره کې ثبتیږي لکه نور معلومات غوندې مهم معلومات ده. که خلک غواړي چې درج کړي درج شي، که درج نه غواړي اختیاري ده کیدای شي چې درج نه کړي. ضرورت د مورم د کورنۍ یو مهم جز ده. ولې باید پکې نه وي؟ یعنی هماغسې چې د پلار وي د نیکه نوم وي، ولې د مور نوم پکې نه وي؟ نو زه فکر کوم دې نه به لوی ګټه نور نه وي چې د مور نوم په تذکره کې ثبت شي. هماغسې چې د پلار نوم ثبتېږي همداسې د مور نوم هم ثبتېږي. دا خپله یو ارزش ده چې د مور نوم په تذکره کې ثبتېږي. دې نه به لوی ګټه نور به زه فکر کوم نه وي.